له آمو تر اباسي نه د پښتون وطن دی چې په د دې وطن په چوکو، په وسایلو او په حکومت اول حق د پښتو او د پښتون دی. دا یوه ناره ده چې ما تاسو ته وویله. دا د ډاکټر خان بابا یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ، دا د ده تحریک دی. اوس دا ډاکټر خان بابا دی څه شی، مطلب څوک دی؟ بخښنه غواړم، دا څوک دی؟ ما لوښی نه دی ورته ویلی که نه، ما خوله غلطه شوله. دا څوک دی؟ دا بنیادي طور باندې یو سړی دی چې وایي چې په دې وطن کې دا د پښتنو وطن دی، افغانستان پکې ماینس، پاکستان پکې ماینس، دا ندي خو آمو تر اباسي نه په دې ځای کې د پښتنو یو وطن په کار د پښتونستان. په دې کې چې دا څومره ماینارټیز دي دا به شړو، د دې ځای نه به وباسو. هلته په افغانستان کې څومره ماینارټیز که نه ورته وایي نور قومونه دي، دا به شړو، لرې کوو به. په پښتونخوا کې هم چې څومره دي دا به شړو. د دې به وجود نه منو، د دې به خبره نه منو، د دې به آواز نه منو، د دې به ژبه نه منو، د دې به حقوق نه منو، د دې به جغرافي نه منو، هېڅ شی به نه منو. ښه، اوس د پښتونستان به جوړوي څوک د ده په نظر، یا چا تر اوسه پوره ښه کار کړی تر اوسه پوره؟ دا به جوړوي بس چې په نوم پښتون وي، او په دې کې دای ګرځېده اخر کار طالبان په دماغ کې ورغلی. نو ده وویل چې دا ټول ښه کار چې کوي د دې مقصد دپاره دا که نه له آمو تر اباسي نه چې د ده کوم ماډل دی د دې دپاره طالبان ښه کار کوي. تر اوسه پوره مناسب کار ښه کار چې چا کړی د طالبانو کړی، افغانستان چې دا اوس قبضه یې وکړله په افغانستان باندې، نو د افغانستان طالبان چې دي دا به د ده دا خواب پوره کوي. دا خو لکه مطلب علامه اقبال غوندې یو خواب یې لیدلی، دا خوب به طالبان ورته پوره کوي. نو څنګه به پوره کوي؟ اخو تاسو وینئ که نه په افغانستان کې څه حال دی. په دې وخت کې د ده هیروز د پښتنو دپاره چې کار کوي، د پښتنو وطن دپاره کار کوي، د طالبان دي. اوس په دې کې ما خو خپل لږ انتظار ورته وکړ څو ورځې، بد راباندې لګېدل ده چې کله د پښتنو که د طالبانو په دې بنیاد مرسته کوي چې چونکې پښتانه دي. یعنې که تاسو پوهېږئ طالبان د کومه پښتانه دي، ټیک دی، په پښتنو کورنۍ کې به پیدا شوي وي، خو لکه چې کوم ګایډنس ورکوي څوک یې هلته چا کېنولي دا خو پښتانه نه دي، خو پنجابیان دي. په دې ځای کې بیا دی د پښتون او پښتونستان خبره هېره کړي، ځکه چې د پنجاب کېنولي کسان په افغانستان کې اته دوی پښتانه وایي، یا پښتون قوت ورته وایي، یا پښتون حکومت ورته وایي، او دی خوشحال دی چې د پښتنو په اول ځل باندې په پښتونستان کې اول ځل په د پښتنو حکومت راغی. نو سوچ کوه. ما نو په دې شیان کې پرېښه، اوس بیا یو بل شی شروع کړی دی چې کوم پښتانه ګوندونه دلته لګیا دي، تحریکونه دلته لګیا دي، کوشش کوي، نو دې تحریکونو دې ګوندونو پسې خبرې شروع کړلې، پروپاګنډه یې شروع کړله. په دې کې اول نمبر دی پی ټي ایم پسې خبرې شروع کړې. عوامي نیشنل پارټۍ خو بیخي دشمن دی او ډېر سپکې سپورې لکه غیر ضروري کیسې پسې ووایي که نه، نو بیا سړی په دې سوچ کې مبتلا شي چې حاجي صاحب د پنجاب ملګری که پنجاب دشمن یې، ته د پښتنو حکومت غواړې که ته یې ایساروې، ته طالبانو حکومت ته د پښتنو حکومت وایې، نو اوس تا په کومه لهجه کې پوه کړو، څنګه دې پوه کړو، په کم منطق دې پوه کړو، کم دلیل درته وړاندې کړو، مذهبي دلیل درته وړاندې کړو، که تا ته د قامي دلیل وړاندې کړو، کم دلیل درته وړاندې کړو، یا د ستا سره دلیل کم دلیل دی، ځکه چې ته خو پنجاب پکې ماینس کوې، پنجاب چې هلته کېنولي فیز پکې ماینس کوې، جنرل فیز چا پیاله یې هلته په افغانستان کې اخیستې وه د کاوې، ته پکې ماینس کوې. چې کم خلک هلته د پاکستان خلک چې هلته کار کوي د طالبانو په شکل کې، ته ماینس کوې، حقاني نیټورک ته ماینس کوې،
د کوټا شورا چې په کوټا کې پاکستان ساتله اته د ماینس کوي، د کراچۍ او د اسلام آباد کې چې کوم طالبان پاکستان روزنه کوله هغه ته د ماینس کوي. بیا ګلبادین د شول او دا نور شول الته چې کوم حکمتیار دی شول دا ته د ماینس کوي، ځکه چې ته وایې چې دوی چېرته په دې جنګونو کې حصه اخیستې ده، دا پښتانه دي. نو دا د کومه پښتانه شول؟ بیا مذهبي سړی به د کومه پښتون شي؟ دا هم لکه زه د ډېر خپل نږدې ملګرو سره زه په دې باندې اتفاق نه کوم چې ملا پښتون نه دی، تبلیغي هم پښتون نه دی. چې کم سړی ډېر شعوري توګه به د پښتنو دپاره کار کوي پښتون دی، زما نه ما. چې کم سړی د بلوچو دپاره شعوري توګه کار کوي هغه زه بلوچ منم. چې کم د سراکیانو په حق کې د سراکیانو دپاره شعوري توګه باندې کار کوي هغه زه سراکي منم. همداسې په د نورو قومونو باندې هم اپلای کوي. نو داسې دی چې تاسو به وایئ چې دومره ضروري سړی نه دی چې ته اوس په دې باندې ویډیو کوئ. خو زما لږ یره پیدا شي، یره دا پیدا شي چې داسې نارې چې نیم حقیقت وي. نیم حقیقت دا دی چې مونږ هم وایو لارو بر او دلته احمو ته راباسي نه دی هم وایي. مونږ هم وایو چې داسې دا چې د پښتنو حیثیت، د پښتنو ریاست، د پښتون کاز د دې دپاره به تاریخ پر روان وخت کې زمونږ فیوچر فیصلې کوي، دا یې وایي. نو دا نیم حقیقت دی. خو چې کله تفصیل لاړ شي دا یې وایي چې لکه دغه آمو ته راباسي نه چې کومه کیسه ده، دا پښتونستان چې دی د دې دپاره تر ټولو نه مناسب کار یا د رڼا ورځ چې ده دا د طالبانو، د افغانستان طالبانو چې په افغانستان یې قبضه وکړه په دې کې ده. اوس تاسو د دې خپل قضاوت وکړئ، تاسو خپله دا فیصله وکړئ دا څنګه دی. نو ما چې تاسو ته وایي چې لکه غیر ضروري سړی دی، دومره ضروري سړی نه دی، نه څوک ورسره ملګري کېږي، یو څو کسان پیدا کړي دي. خو زه ولې ویډیو پې کوم؟ خو ضروري ځکه شه چې په ټانک کې د ده نماینده په ټانک کې هلته یو احتجاج و، د ده نماینده یې وغوښتی و، هلته ورغلی و. بیا ځای په ځای باندې داسې د پی ټي ایم ځینې واړه واړه جلسې ته او داسې ته تللي. بیا یو نیم ځای کې د پاڅونونو کې هم ځینې ځایونو کې ښکارېده. نو د دې سره زما یره پیدا شي چې پکار دی چې پښتانه ورته دې طرف ته توجه را وګرځوي چې بالکل نیم حقیقت چې څوک وایي یا یو حقیقت وایي، یوه داسې نیریټیو یې راخیستی وي چې د دې تشریح نه کوي او خو د دوی بیا کریټیکلی ورته ګوري چې بیا د دې تشریح څه کیدی شي. نو د دې نه خپله یو نظر اخلئ، نو بیا یې ریجکټ کوئ او بیا یې بلکې ډېر په ښکلاو انداز کې، ډېر په ښکاره دا ریجکټ کوئ. بالکل هېڅ هغه نشته په دې کې، شرم نشته. د پښتنو کاز دی، دا یو مقصد دی، دا یو سیاست دی، په دې کې هېڅ شرم نشته. بالکل سړی په ګوته کوئ او بالکل یې د سره انکار نه کوئ، ریجکټ کوئ.